لښکرګاه ښار کې له 28 درملتونونو څخه څارنه او کنټرول ترسره سو. یاد ګډ کمیسیون چې د بیلابیلو اماراتي ادارو استازي پکې غړیتوب لري، مشر یې د ولایت مقام پر غاړه ده او دارالانشا چارې د صنعت او سوداګرۍ ریاست پر مخ وړي. د څارنې پر مهال د درملتونونو د درملو بیې د ګټې کچه او د درملو د اعتبار نیټه وکتل سوه. د یادو څارنو په پایله کې په 3 درملتونونو کې سرغړونې وموندل سوې. له یوه درملتون څخه د بیلانو د نه موجودیت له امله او له 2 نورو درملتونونو څخه د درملو پر بیو د تر 100 سلنې زیاتې ګټې اخیستنې له امله مهر لاګ سو. د کمیسیون له لوري د درملتونونو مالکانو ته سپارښتنه وسوه چې پر درملو له 100 سلنې څخه زیاته ګټه وانخلي او له تاریخ تیرو درملو له پلورلو څخه په کلکه ډډه وکړي. ورته مهال یو شمېر ښاریانو د یاد کمیسیون له څارنیزو فعالیتونو څخه خوښي څرګنده کړه او د دې ډول اقداماتو هرکلی وکړ. د یادونې وړ ده چې د احتکار مخنیوي او نرخونو د کنټرول ګډ کمیسیون تر دې وړاندې هم د لښکرګاه ښار په بیلابیلو سیمو کې ورته څارنیز فعالیتونه ترسره کړي دي.